نو یا معشر التجار اے د تاجرانو ټولګیه ټولو ته دا اعلان وکړو نو ټولو غوږ کېښودو ورفعوا اعناقهم وابصارهم الیه ټولو سټونه راسره اوچت کړو اوږدې کړو او خپل نظرونه یې پیغمبر صلی الله علیه وسلم طرف ته راوړول چې څه وایي ګورئ نو به یې ورته ووایي ان التجار یبعثون یوم القیامة فجارا دا تاجران چې دي که نه دا به د قیامت په ورځ الله فاجران را پاسوي فاجران بيدينا بد عمله إلا من اتقى الله وبر وصدق. نن إن شاء الله ده پیغمبر صلى الله عليه وسلم ده مالي أو تجارتي معاملات مباركة خبركو رسول صلى الله عليه وسلم با ديسي جوان تيرو لك عام إنسان چي جوان تيري عام إنسان مراد داري چې د انسانانو چې کم ضرورتونه دا ضرورتونه د هغه مو او کم څه چې موږ ته راپېښېږي د هغه ته م راپېښېدو بشرو نو هغه به م څه شی خرڅو کله به یې اخیستو قرض یې م اخیستی دی تجارت کې شراکت هم کړی دی دغه شان خلکو له هدیې م ورکړي د خلکو نه هدیې او تحفې م قبولې کړي دا مسلې د هغه په ژوند کې راغلي دي او دا به راتلې وجه دا ده چې الله رب العزت هغه زموږ دپاره نمونه ګرځولې ده په دې معاملاتو کې او په عباداتو کې او په اخلاقو کې او په هر څه کې نو چې کله هغه ته دا مسلې راپېښې شي او د هغه په ژوند کې راشي نو موږ ترې زده کړه وکړو چې دې ټیم کې څه کول پکار دي او دې ټیم کې څه کول نه دي پکار د ټولو نه ښایسته طریقه د هغه وه په معاملاتو کې او څنګه به ښایسته طریقه د هغه نه وه او هغه په مخلوقاتو کې اوچت مخلوق دی په انسانانو کې نه په مخلوقاتو کې هغه اوچت مخلوق دی او سید الانبیا دی د انبیاو د پیغمبرانو سردار دی نو د هغه د ټولو نه ښایسته طریقه وه په بیه کې په یو شي خرڅولو اخیستو کې دغه شان که د چا نه به خپل حق اخیستو یا چا له به حق ورکو د دې کې د ټولو نه ښایسته طریقه د هغه وه دا نن سبا چې زموږ دا معاملات اکثر ګډوډ دي نو د هغې یوه غټه وجه دا ده چې موږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه هغه پرېښودې ده او د هغې نه ناخبره یو نو ځکه زموږ معاملات زموږ تجارتونه زموږ د یو بل سره تعلقات هغه ګډوډ دي خو که چېرته موږ په هر څه کې ځان ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم مخې ته کړو نو زموږ د هر څه به برابر شي بیا د پیغمبر په طریقه باندې عمل کول په هر حال کې دا نه چې کوم ځای کې ستا خواهشات تا ته وایي چې یاره راشه دلته په دین باندې عمل وکړو دلته په دین باندې عمل نه کوو هر ټیم کې په دین باندې عمل کول د پیغمبر په طریقه باندې عمل کول کله داسې چې ظاهري تا ته څه نقصان به در رسي په یو معامله کې او ته بیا هم د دین خبره نه پرېږدې دا نه چې یاره په دې کې ما ته دا خو ظاهري وقتي طور څه نقصان در رسېدی شي لازم معاملات یې داسې چې دې کې کله سړي ته نقصان ورسي خو ته به د شریعت هغه طریقه هغه لار هغه به نه پرېږدي مال ګټل دې کې به ستا هدف صرف دا نه چې زه خېټه ډکه کړم ځکه حدیث کې دا راځي چې په خلکو باندې به داسې وخت را به شي قیامت ته نږدې چې دا پروا به نه کوي چې دا زه چې کوم مال ګټم دا حلال دی او که دا حرام دی او زموږ په وخت کې ډېر حده پورې دا خبر راښکاره شوې ده چې دغه پروا ورسره نه وي چې یاره زه چې دا کوم کار کوم دا کوم تجارت چې زه کوم دا کوم مزدوري کومه مزدوري چې زه کوم کومه معامله چې زما روانه ده دا د شریعت په رڼا کې څنګه او بیا لا نن سبا خو پکې دا هم راوتلي چې بعضو کمپنیانو والا پکې لا ځان له خپل مفتیان هم پیدا کړي دي نو چې ته کله کمپنۍ ته ورننوځي یا بینک ته ورننوځي نو ګوټ کې ورسره یو مفتي صاحب هم ناستي جي دی به وایي تا ته مسله بیان کړي ښه نو هغه مسله بیان کړي هغه مسله چې هغه به حرام وي دی وایي نه جي دا داسې او دا دغه او دا داسې بس دی وایي مولوي صاحب ویلي د ټول هغه امت علما به پرېږده ویل چې مولوي صاحب ویلي دا اصل کې دی د مولوي صاحب په دې خبره پسې هم نه روان دی خواهشاتو پسې روان دی
او چې کله بیا د دې ته ضرورت نه او غریبي او دغه معامله د نه راځي بس بیا خبرې کوي دا اوس وګوره دا څنګه مولا دی دا شیخ حرام دی خو چې کله د ده پکې په خپله نمبر راشي او وار راشي نو بیا د دغه سړي صفت به کوي او د دې فتوې پرچار به کوي کیدای شي دی دا م وایي زموږ په ملکونو کې دا مسله هم ډېره مشهوره چې یاره زما مذهب جدا دی او د جدا دی مخکې به د دا م وایي چې یاره زموږ مذهب جدا دی بیا به هغه مذهب ته هم نه ګوري نه چې وایي د هغوی سره مفتي صاحب ناست و د هغوی سره هم کس ناست و پټکی یې اچوله پرېږده پټکی او پرېږده چې هغوی سره مولا و که نه وګوره الله او د الله رسول صلی الله علیه وسلم څه وایي علما خو هم علما چې دي خو انسانان دي علما انسانان دي او هغو کې بعض هغه دي چې د هغوی نه خطا کیدی شي بلکې خطا د ټول نه کیږي خو بعض پکې هغه دي چې قصدن عمدن ګناه کوي نو موږ خو به د علماو په غلطۍ کې د علماو تابعداري نه کوو اگر که هغه یو حق پرست او دیندار عالم وي یعنې زه درته هغه عالم نه یادوم چې هغه براینام عالم دی او ګډې وډې وایي د ده خو به بلکل تابعداري نه کوي خو چې حق پرست عالم حق بیانوي که نه او دی یو مسله کې خطا شي نو موږ به په هغه خطا کې او په غلطۍ کې د هغه تابعداري هغه به نه کوو موږ به تابعداري د قرآن او د حدیث کوو دا به زموږ طریقه وي نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مالی معاملات څنګه وو تجارتي معاملات څنګه وو لین دین د خلکو سره څنګه وو انشاءالله دې باره کې به څه نه څه خبرې هغه کوو اول خو دا یاد کړئ چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم بار بار دا وصیت او نصیحت دی امت ته کړی دی چې په معاملاتو کې به رښتیا وایي دروغ به نه وایي معاملاتو کې به رښتیا وایي دروغ به نه وایي او دې کې یو حدیث دی مشهور امام بخاري امام مسلم راوړی دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي البیعان بالخیار ما لم یتفرقا دوه کسان دي د یو بل سره بیه کوي دا دواړه دا وخت پورې اختیار لري چې څو پورې دوی جدا شوي نه چې کله جدا شو نو بیا خو بیه وشو نو بیا یې څه ویلي دي مخکې فان صدقا وبینا که چېرته دې دواړو رښتیا ووایي یو خرڅوونکی د بل اخیستونکی که دې دواړو رښتیا ووایي وبینا او حقیقت یې بیان کړو د د خپلې خبرې حقیقت هغه د خپلې خبرې کوم سامان چې دی خرڅوي صفا صفا خبره وکړه چې دا داسې دی داسې دی هغه هم ښه صفا خبره وکړه بورک لهما فی بیعهما الله به د دوی په دې بیه کې برکت واچي کله به پکې برکت واچي چې کله رښتیا ووایي او خبره حقیقت بیان کړي نن سبا چې کوم دروغ ویلی کېږي په تجارت کې او قسمونه خوړی کېږي نه دا په الله مې دی قسم دا بس دا د اخري دانه پرته ده بس که تیلی یو بل سړی به وایي او دا موږ ته یو بس پکې څه ووایي زه بعضو ته ووایم داسې چې ته سامان رالو که نه موږ ورته نه لکه مثال کې یو شی به 50 رالی یاره دا 50 به ګران نه وي په 8 څلوېښت کې موږ ته پرېوتی او بس خو وایي پیدا پکې نشته خو به ته یې واله نو ته دومره ښه سړی چې د دوکان دې کوراو کړی دی دومره او دا دومره خرچې دې کړي دي ما له پکې هسې سامانونه راکړې یا یو روپۍ ته ته پروت یې رښتیا خبره وکړه تا نه چا دا تپوس نه دی کړی چې ته پکې څومره ګټه کړي خو تا ته یې دا ووایي چې یاره دا ریټ زیات نه دی ورته ویله زیات نه دی مناسب دی که گنجایش پکې کېږي وکړه خو دروغو ته څه ضرورت دی که گنجایش نه کېږي صفا ورته وایي نه کېږي گنجایش به دغه نه په الله مې دې قسم موږ ته پکې روپۍ پاتې دی روپۍ نو د روپۍ دپاره ته لګې او له دغه به دله ښه خندا درولې وي هېڅ پکې موږ ته نه دي پاتې خو زه ته یې ویسم د الله نه یره پکار ده اصلي شی او دیسي شی د دې به فرق ونه کړي یعنې مسلمانان دې درجې ته رسېدلي پخوا یو دور و چې مسلمان به خبره وکړه بس خلکو ومنله خبره یې وکړه که نه لیبل ته ضرورت شته نه د کمپنۍ مهر او سټامپ ته ضرورت شته هېڅ ته هم ضرورت نه شي چې مسلمان تا ته ووایي چې دا شی داسې دی بس دا شی داسې دی اوس به تا ته ووایي چې دا داسې داسې دی خو ته بیا هم شک کېږي ځکه چې هغه بازار داسې دی حالات داسې دي چې ته یقین نه شي کولی نو اصلي شی دیسي شی والله که پکې فرق وکړي دا قسمونه به ته خوري نه دا په دومره دی دا په دومره دا په دومره نو د الله نه یره پکار دی بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي وان کتما وکذبا که چېرته د دواړو حقیقت پټ کو دروغ یې ووایي محقت برکت بیعهما الله به د دوی د دې بیې نه دا برکت دا به څه کړي دا به دې ختم کړي په دې تجارت کې به برکت نه او یو حدیث کې داسې هم راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي امام ترمذي راوړی
چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو پیر راووتو د عیدګاه ته، نو وی فرأى الناس یتبایعون، خلکو تجارت کو، سامانونه خرڅول. نو یا معشر التجار، ای د تاجرانو ټولګیه، ټولو ته دا اعلان وکړو. نو ټولو غوږ کېښودو، ورفعوا اعناقهم وابصارهم الیه، ټولو سټونه راسره اوچت کړو، اوږدې کړو، او خپل نظرونه یې پیغمبر صلی الله علیه وسلم طرف ته راوړول چې څه وایي. ګورئ، نو بیا یې ورته ووایي ان التجار یبعثون یوم القیامة فجارا، دا تاجران چې دي که نه، دا به د قیامت په ورځ الله فاجران را پاسوي، فاجران بيدينا بد عمله إلا من اتقى الله وبر وصدق، سوى دا هغه تاجرنا چې د الله نه یریږي او رښتیا خبره کوي او خلکو خیرخواهي کوي، دا تاجر به الله د نیکملو خلکو په ټولګي کې راپاسوي. نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د معاملاتو بنیاد دا دی، رښتیا او حقیقت. او موږ ته هم دا ویلي دي چې تاسو به د یو بل سره په معاملاتو کې رښتیا وایئ، او په رښتیا کې ګوره تاوان نه وي. او ما تاسو ته که هغه تاوان وي هغه وختي توري لږ ساتي، د هغې په بدله کې الله ډېر څه تعالی درکوي. لکه تاسو یو سړي ته دا ووایي ته سامان خرڅېده، دې کې خرابوالی دی، او تا ورته ښه څپه ووایي چې دې کې دا مسله شتي، ریټ به لازم را کمیږي. ریټ را کم شو، تا ته پکې څه نه څه نقصان در ورسېد، خو هلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې الله برکت پکې ور واچوي، الله به کې برکت واچوي په دې معامله کې، ستا په دې مال کې، ستا کې، ستا په دې وینا کې، په دې کار کې. ښه بل طرف ته سړي دروغ وایي، ظاهره کې معلوم وګټو، خو برکت ترې ختم شي، هر څه ترې لاړ شي، ختم شي. نو یو بنیاد دا دی. بل بنیاد څه دی؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا ویلي دي موږ ته چې اسانتیا یو بل سره په یو شي خرڅولو کې، اخیستو کې یو بل سره څه کول؟ اسانتیا کول. دا حدیث په صحیح بخاري کې د محسوس پیری بیان کړی د جابر بن عبدالله رضی الله عنهما وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو ورځ دا خبره وکړه، رحم الله رجلا سمحا اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى، الله دې رحم وکړي په هغه سړي باندې چې کله څه شی خرڅوي یا یې اخلي یا د چا نه د خپل حق مطالبه کوي، نو په نرمۍ سره یې کوي، اسانتیا به کې جوړوي. په دې کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ له ترغیب راکوي تیزي چې اسانتیا جوړه کړي. څه شی چې الې سختي به کې مه جوړوه چې داسې له منډه د ځان نه دي په خلکو باندې دغه راولي. د یو نیم سړی چې څه شی الې بس بلکل صحیح ده، اوس یو ریټ ډېر زیات دی د بازار د ریټ نه سړی پکې خبره اتره وکړي، او نه هغه به راکته اخره کې نه دومره پکې نه کمې، او دومره نه دومره سختي مزه نه کوي. ښه څه شي خرڅولو کې او دا دیسي او دا دغه، او نه دا به دومره راکړي، او دا به دیسې راکړي، او دا به دلته راکړي، او دا دومره سختي مه کوه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله دې برحم وکړي چې څوک اسانتیا کوي. ښه دغه شان چې د چا نه حق خپل غواړي په اسانتیا، یو سړي باندې ستا حق دی، ته پسې ورلې یاره زما دا حق تا ته یې مړی بیا بل هفته کې راشي، زه صحیح ده بل هفته کې به راشو، څه خبره نه. څومره چې ته اسانتیا جوړې، الله تا ته اسانتیا جوړوي. او دا مزه نه کوي، دا په دې معاملاتو کې د سختي کول، دا د الله بندګان دي. دا بعض ما لیدلي دي که نه، بعضو سره خو معاملات راغلي دي او بعضو نه خبرې م لیدلي مې دي، یعنې سمه سرمن والله د یوې پیسې دې تپوس کوي، او دا داسې او دا داسې، او چې څه شی والي هغه به دومره واړې راواړې چې سم به واغېږي، او بیا چې ویشي بیا لږ څه باندې بیا را روان کړی، او هغه چې خرڅوونکي یو نیم ویني هغه دومره سختي کوي، لکه پیسې نه پیسې به دې ځي باندې په دې ټیم دا به راکړي او دغه به راکړي، مزه نه کوي دا خبرې. چې هغه خوی د مسلمان په کار چې هغه ای کې اسانتیا وي، ای کې رحم دلي، ای کې شفقت وي، هېڅ خبره نه دی. اوس یو سړی په لاره کې ناست دی، لاره کې غریب سړی دی ناست دی، سر کې جورابې خرڅوي یا بنینونه خرڅوي، ورته بنین په څو دی؟ هغه وایي په 10 دی، په 15 به ونه شي. او دا تا ته پته دا غریب سړی ځان له چې لاره کې دی غرمو ته ناست دی، خو څه ځان له ګټي؟ ته داسې کار وکړه چې دی وایي په 10 دی، وایي 15 والا، دا پکې زیاتې وکړه. دغه شان چې یو شی خرڅوونکی یو کس وي، یاره دا سړی حالاتو نه پته لګي چې دا سړی غریب دی، لکه سړی اندازه ولګي، سړی عقل کار کوي که نه،
دی چې را دومره چیړ ما سره کوي نشته ورسره څه کپړو ته وګوره ته د حالاتو نه خبرې دا شی په څو دی په 50 روپۍ هغوی په 20 نه واله واله بس صلی الله علیه وسلم چې ما ته پته دا حالات کوي دا مسلمان معامله ده دا نه چې ته سمزاده دی چې دغه جوړ کړی دی چې په هر دغه کې داسې حسابونه او کتابونه سخت حسابونه نه ها بعضې کې سړی خبره لازم کوي چې کله سړي ته پته ولګي چې ظلم کېږي یا د حد نه زیاته خبره داسې معمولي خبرو کې سړی دومره سختیانې نه کوي او دا د تجربې خبره درته کوو او موږ د الله کمزوري بندګان یو موږ به څه یو زموږ معاملات به څه خو چې کله دې ما اسانتیا جوړه کړه رب العالمین تا ته اسانتیا جوړوي او چې د چا مسلې دې اسانه کړه الله ستا دا مسلې اسانه او چې څومره د الله په بندګانو ګرانې دومره به ته ګرانېږي او دا په حدیث کې راغلي دا په حدیث کې راغلي چې څوک د الله په بندګانو سختي راولي الله په هغه سختي راولي او څوک چې د الله په بندګانو نرمي راولي الله په هغه نرمي راولي او ګاډي دلې یو سړي وره کله کله سړی ګاډي لازم ولګي اوه دا لګېدلی अब چې معمولي کړېدلی نه بس نه حکومت به راشي دا به ماله بیا جوړه او دا به ماله داسې کړو دا خوند نه کوي اوس ډېر نقصان ورسېده په هغې کې نه کېږي سړی خپل وس نه رسېږي جدا خبره چې په وړو وړو خبرو باندې څوک د مسلمانانو سره سختیانې نه کوي او موږ ګناهګار یو الله ته مخامخ کېږو موږ ډېرې نافرمانیانې د الله کړي دي او غواړو چې الله را سره اسانتیا وکړو په دې کې واقع د بني اسرائیلو تاسو ته معلومه ده که سړي به څه چل کوو قرضونه به خلکو ته معاف کوو وایي چې کله الله ته مخامخ شو الله وایي چې ده زما بندګان معاف کړي دي زه دی معاف کوم نو چې څنګه ته کوې داسې تا سره کېږي نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د تجارت او د معاملاتو دو اصول شو څه رښتیا او حقیقت وایه او نرمي او اسانتیا جوړوه دا د هغه بنیادي اصول دی او دا یې موږ ته هم ښوولي دي دا یې موږ ته هم ښوولي دي لکه ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو حدیث کوي او دا حدیث په سنن د امام ابو داود کې دی وی من اقال مسلما اقاله الله عثرته یوم القیامه چا چې اقالة البیع څه ته وایي زه په دې اول په دې صورت باندې پوه کړم لکه یو سړی راغی تا نه څه شی واخیستو کور ته لاړ اختیار ختم شو مخکې حدیث تیر شو که نه چې د دواړو اختیار کوم ځای کې دی جدا کېدو پورې خو چې جدا شو بیه وشوه که نه دې کسانو بیه وشوه سړی کور ته لاړ لږ سبت بیا راغی بیا سبا له راغی زه دا سامان نه الم صاحب پکې شتي بل څه شتي په هغه ټیم ته هر څه چې کړي دي خبرې شوي دي عقد شوی دی لیکل شوي دي ګواهان نه هر څه برابر دي ولې نه علم اوس شریعت په تا دا نه لازمي چې ته دنه دا سامان واله که چې بیه شوې ده خبره ختمه شوې خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم من اقال مسلما که چا د ده نه دا سامان واغستو چې زه خیر دی ستا نه دی خوښ رایکه څه خبره نه ده رب العالمین به د ده ګناهونه وبخي او د ده نه به مشقت او تکلیف د آخرت لرې کړي څه چې ته کې تا سره کېږي ما دغه خبره کوله تا د مسلمان نه یو بوج لرې کړو دا شی په هغه باندې بوج شوی په هغه ټایم کې په زړه ته رالو چې علمه داسې ډېر د سړي سره کېږي وروسته بیا غریب ته یا مثال کې کور ته ورغی د سره لوز کړی چې زه به تاله هفته بعد پیسې درکړو چې کور ته ورغی تپوس یې وکړو پیسې د هغه سره نه پوره کېږي یا پیسې شتې خو بل ضرورت ورته راپېښ شو او تا پسې راغی چې وروره دا شي نه دا به اوس ماله چې دی د دې او تا چې دا یو هفته ځان سره ساتلی او دا به ماله نقصان راکړي او دا څنګه جرګه به کښېنو او خبرې به کوو او دا به دا دومره ګټه خبره نه وه نایلې راکړه هېڅ خبره دې ته وایي غوره کار ما ته اوس لیکن چې شریعت په تا دا نه دي لازم کړي ته دې دا واله ځکه چې بیه شوې خو د یو سړي دروند خوی اخلاقي دا نه چې په دغه دي په دوکان دي له پاسه لیکلي چې وایي کوم شی دې واخیستو بیا ګوره واپسي ماپسي پکې نشته د بعضو دوکانونو کې لیکلي دي ما لیدلي په خپله وایي چې کوم شی دې واخیستو وروسته که دې بیا راواپس کوو نو موږ هر ټایم تیار یو الله رب العزت د هغوی په هر څه کې برکت واچي ځکه چې هغه اسانتیا جوړه کړي نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم
معاملات هم داسې پیغمبر صلی الله علیه وسلم داسې نه و چې د دې خلکو نه جدا په یو بله دنیا کې اوسېدو د دې خلکو اختلاط کو د خلکو سره ګډونو د دوی سره به معامله راتله بازارونو کې به ګرځېدو او ځکه خو دغه دا اعتراض کړی و که نه د مکې مشرکانو سورة الفرقان کې دي وقالوا ما لهذا الرسول یأکل الطعام ویمشي فی الاسواق دې څنګه پیغمبر دی خو خوراکونه هم کوي دی بازار کې هم ګرځي نو پیغمبر به خوراک نه کوي الله پې رد کړی دی چې مخکې هم ډېر پیغمبران راغلي د هغوی به خوراکونه هم کول هغوی به بازارونو کې هم ګرځېدو لکه چې هغوی دا وایي چې دا پیغمبر چې دی له پکار چې په ملایکو کې دی په انسانانو کې نشي راتلی او ملایک په بازار کې څه کوي او ملایک خوراکونه څنګه کوي نن سبا هم د دې بعضو عوامو دا سوچ دی چې دا علما چې دي د دوی نه بازار ته ضرورت شته نه د دوی تجارت ته ضرورت شته نه د دکان ته ضرورت شته نه د موټر او ګاډي ته ضرورت شته د دې هېڅ هم ضرورت نشته دی به صرف ما ته مسلې بیانوي ما له به جنازې کوي او زما دپاره به دعاګانې غواړي چې کوم ځای کې ما ویني ما ته به حاجي صاحب محترم ووایي بل ټکی به راته هم نه وایي د مولوي صاحب دا کار دی او بعضې داسې کوي ځکه کوی دا موږ سره دا بعض میلاو شي نو په موږ باندې هم ګمان د هغوی وکړي نه عالم به دین بیانوي خپل ژوند به تېروي دا هغه ژوند دی د هغه ضروریات دي ته چې څنګه د دې ژوند نه مزې اخیسته غواړې داسې هغه هم غواړي چې مزې واخلم ستا چې څنګه شهوت دی د هغه هم شهوت دی ستا بچي دي مطالبې کوي د هغه هم بچي مطالبې کوي د هغه هم زړه دی هغه هم غواړي چې تجارت وکړو دا ښکلې طریقه ده چې دیندارو خلکو تجارت وي چې چاته محتاج نه وي ځکه که د آدم د بچو خو دا خوی دی د اکثرو چې څه شی دې ته وغوښتو بس ته د هغه په نظر کې سپک شي شتي بعض هغه چې الله وله یو ناشنا خوی ورکړی هغو په دې خوشحالېږي چې موږ چا سره منډه وو چا سره مرسته وو خو اکثر خواله چې ورشي څه مطالبه څه ترې وکړي نو هغه پرې خفه کېږي چې دی څنګه یعنې دی اوس مانه مطالبه کوي نو سپک به شي د هغوی په نظر کې پکار دا دی چې د یو عالم او د دیني طبقې والا دوی خپل تجارتونه خپل کاروبارونه چې چاته ضرورت نه لري نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د خلکو سره اختلاط راتو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په معاملاتو کې یو بله خبره تجارتي معاملات او مالی عدل به یې کوو او خبره به واضحه کوله او ځکه هغه مشهور حدیث دی ما تاسو ته بیان کړی و چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله قافله کې را روانو د خلکو سره صحیح بخاري کې دا روایت دی حدیث د جبیر بن مطعم رضی الله عنه د حنین د غزا نه را روانو هلته د حنین د غزا نه خو ډېرې غنیمتونه میلاو شوي نو دا خلک رالو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم پورې ټول یعنې راجمع شو چې موږ له زمونږ برخه راکړه خصوصا هغه چې کوم بانډچیان تر دې چې دا ګڼه دومره زیاته شوه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یعنې یو غټه ونه وه هغې ته دوی شاته بوتو هغې ته ګڼه په سړي باندې راشي سړی یو طرف ته بوځي که نو د هغه صادر پکې ونښتو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي زما دا صادر مانله راکوئ او دا یاد کوي دا خبره دا څومره ونې چې تاسو اینئ که نه په دې صحرا کې که د دې په اندازه باندې رب العالمین ماله مال او غنیمتونه او نعمتونه راکړي زه به ستاسو په منځ کې تقسیموم ما به چېرته هم بخیل ونه مومئ نه به ما چېرته دروغجن ومومئ او نه به ما بزدیله ومومئ زه نه بزدلي کوم نه دروغ ویم او نه زه بخیل یم د هغه معاملات په دې باندې نه پکې بخل شتي نه دروغ شتي صفا خبره عدل او انصاف والا خبره اوس راځو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د بیع په باره کې او د معاملاتو په باره کې به تاسو ته یو څو حدیثونه بیان کړم چې تاسو د هغه په باره کې څه نه څه وپېژنئ ما تاسو ته وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به اخیستل خرڅول کول او دا د ژوند څه دی ضرورت دی د جابر رضی الله عنه یو پیر اوښ اخیستی و او د هغه اوښ ناشنا قصه د ما یو درس کې بیان کړې وه سیرت درسونو کې ما بیان کړې صحیح بخاري صحیح مسلم کې دا حدیث دی او په نورو کتابونو کې هم د مختلف الفاظ دي جابر رضی الله عنه وایي چې زه په سفر باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره روان وم
او بعض روایتونه داسې معلومیږي چې دا د فتح مکې نه بعد مکه چې کله فتح شو بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم را روان واپس نو جابر رضی الله عنه وایي چې موږ ټول روانو او زه په یو داسې اوښ باندې سور وم چې هغه انتهایي کمزور او د سره تونه فاراد ان یسیبه نو ما دا اراده وکړه چې دی په دې صحرا کې دقه شان پرېږدم دې کې د کار نه دی په دې څه کې خو به دلته دې ځان له ګرځي را ګرځي چې څه یې وکړو نو دې کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ما پسې رشان راغی او دا دلالت کوي په دې باندې چې د قوم مشر دی د قوم نه شاته روان مخې ته نه وي چې د قوم خیال ساتي دا د زړور سړي کار دی نو اوس پیغمبر صلی الله علیه وسلم شاته روان دی ما پسې را تېز شو مخې له راغی وی ما ته وایي چې څه چل دی وایي چې یا رسول الله ته یې نه اوښ دی او د تلو نوم نه علي نو زما دپاره دعا وغوښته او د اوښ له یو ګزار هم ورکړو فسار سیرا لم یسر مثله داسې منډه د اوښ شروع کړه چې د ټولو څه چې څومره سورلی وي چا سره پکې دومره تیزه نه وي بیا لږ ساعت کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم زما په دې سفر کې په سورلی باندې سور او رامخې ته شو ماته وی ما ته وی چې اتبیع هذا خرڅوې نه والله یغفر لك والله دې ته وبخي وی ما ورته وی چې یا رسول الله بل نه خرڅوم یې نه تاسو ته به هدیه کومه ادرانه خلک و قدرمن او د هغه خپله غریبي وه لکه چې پلار یې مړ شوی او قرضې په ډېرې پاتې وي او مسلې ورته نه نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته نه علم هدیه کوې به یې نه نو یو روایت کې داسې راځي چې هغه دا ووایي چې ما له حیا راتله او زما د دین علاوه بل سورلی هم نه وه خو چې دومره قدرمن سړی تا ته دا ووایي چې په ما یې خرڅوې نه سړي سره څه پاتې شي د ویلو څه نه وي وی ما ورته وایي چې نعم خرڅوم یې ولې نه خرڅوم وی ما ته وایي چې په یوه وقیه بعنیه بوقیه وقیه دا د سپینو زروي او په هغه وخت کې به دې نه 40 درهمه جوړېدو دا ډېر غټ ریټ دی په هغه وخت کې معاملات د سپینو زرو سرو زرو باندې کېدو وی ما ورته وایي چې نه یا رسول الله څه یې والی وایي چې نه خرڅوې نه یا رسول الله څه نه نه وی خرڅوې صحیح شو بیا وشو خو ما ورته واستثنیت علیه حملانه الی اهلي ما ورته دا خبر وکړه چې یا رسول الله در مې کو بیا وشو خو مدینې پورې به پې زه سورلي کوم دا مې ځان له خبره استثنا کړه دا فایده به تې زه الم وی ما ته وایي چې صحیح دی کله چې مدینې ته ورسېدو ما تاسو ته ویي دي روایت ډېر الفاظ دي دې قصې چې کله ورسېدو نو زه لاړم نو اوښ مې ورکړو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته یا رسول الله اوښ مې راوستی دی بیا شوی دی فنقدني ثمنه نو مالې په هغه ټیم باندې د هغې چې کوم ریټ و ما ته یې ویل هغه یې ماله راکړو بیا زه روان شوم بیا راپسې یو کس راولېږو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم تا راغواړي وایي چې زه ورغلم ما ته وایي چې جابره اتراني ما کستک لآخذ جملک ستا څه خیال دی چې دا ما چې تا سره د بیې دا خبرې اترې وکړې نو ما تا نه د اوښ اخیستو تا له مې تاوان درکړو چېرې د یو اوښ دی زه یې دنه والم لکه بعض خلک څه کوي زموږ د پښتنو کې دا ډېر لکه یو سړی غریب دی او ضرورت یې دی یاره وایي د ده ګورې ضرورت دی دی دله په هر ریټ درکوي ویلی دی چې دغه یو کمره کور دی چې دې نه مو خلاص شي ځان یې دې ګرځي بار که نه تنبو کې یې ناستي زموږ خو دې سره کار دی چې زموږ ځمکه ډېره شي ده باندې زموږ څه کار دی واسې غریب شوی دی نو وایي دا موقع ده ګورې ښه سړی غریب دی دا موقع ده اوس دی په هر ریټ خرڅوي ځکه چې دته مسله راغلې د بیماري د کور کې یا قرضداري ورته ولاړ دې ټیم کې راګیر کړه دا هم زمونږ یو طریقه ده که نه نه ده ده نو ستا څه خیال دی چې ما دا خبره تر تاسو دې لپاره وکړه چې اوښ دنه والم خذ جملک و دراهمک هغه پیسې هم ستا او دا اوښ هم ستا ځه هغه پیسې ول هم ورکړې هغه اوښ ول هم ورکړو سوال
ولې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا کار وکړو چې د اوښې اخیستونه نو د ده سره یې خبره وکړه او بیا یې دله پیسې ورکړې ځکه چې د یو جواب دا دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته اندازه وه که زه دله دا پیسې هسې ورکوم هسې رانه نه هلي خو دا به ورسره یو طریقه وکړم دا د درنو خلکو طریقه ده سړی غریب دی قرضې به ډېرې دي تا له موږ په دې وخت کې اوښ نه دا اوښ هم شته او دا پیسې هم شته ځه چې داسې سینه الله چاله ورکړي که نه د ده ناشنا ژوند د ده د راحت او د سکون ژوند په یو موقع باندې رسول الله صلی وسلم د عمر بن خطاب رضی الله عنه یو اوښ هم اخیستی دغه قصه د لا بیا هم د عوامو کیسه نه څه مشهوره ده دا نه ده مشهوره او دا په صحیح بخاري کې دا روایت دی عبدالله بن عمر وایي زه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره په سفر کې روان وم نور هم صحابه کرامو فکنت علی بکر زه په یو داسې سورلۍ باندې سور وم که نه چې صعب و بکر هغه د اوښې هغه بچي ته ویلی کېږي چې اول پې سورلي کېږي یعنې لا نوی سورلۍ پې نه شوي نو عادت نه دی د سور انسان سره او نه په سورلۍ سره او دا زما د پلار و د اوښ د عمر بن خطاب رضی الله عنه فکان یغلبني نو دا اوښ به په ما زورور کېدو یعنې ما راټینګولی نه شو چې لا نوی دی نو دومره به راباندې زورور شو چې بس یو منډه به وواله فیتقدم امام القوم نو د دې قوم نه به مخکې لاړ تر دې چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه به پکې هم واوړېدم زه نو عمر رضی الله عنه به چې کله زه ولیدم نو غصه به شو اشاره به وکړه شاته شه ادب خلک داسې کوي بچي ته دا دی چې سړی ښه وټپوي دی نه دی د ده خپل مزاج دی چې څه یې وکړو نه د غوږ وله تاو که مشرانو نه مخکې نه ځي دا عالم دی دا استاذ دی دا سپینګیری دی دا تره دی دا کاکا دی دا ماما دی سړیتوب ورته وښایه یعنې سبا له ستا هم قدر نه کوي بیا زه راشاته شو بیا هغه منډې کړې بیا راشاته بیا دغه قصه روانه خو اوښ په ده زورور دی وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم عمر ته آواز وکړو عمره هغه وی لبیک یا رسول الله حاضر دا اوښ را خرڅی نه وي په مونږ هغه وی هو لکه یا رسول الله ستاسو دی یې خرڅوی د پکې څه ضرورت دی نه وي را خرڅی وی ماله به راکړې نه یا رسول الله تاسو یې والي دا خو ستاسو دی دې کې خرڅوی نه وي را خرڅی صحیح خرڅې کړو چې څنګه معامله ختمه شوه پیغمبر صلی الله علیه وسلم عبدالله بن عمر ته وویل هو لکه یا عبدالله عبدالله دغه ستا شو دا سورلی تصنع به ما شئت چې څه پکې کوه دا زمونږ طرف نه تا ته تحفه شو دا هم د هغې یو معامله وه چې د اوښې واخیستو بې ورکو چا ته عبدالله بن عمر ته ښه دی چې نوم درته یاد دی نه عبدالله بن عمر ته بیا دا هدیه کړه دا هم د هغه طریقه وه دغه شان د ابوبکر صدیق رضی الله عنه اوښ اخیستې وه د هجرت په شپه مکې نه چې کله مدینې ته هجرت کو نو په یو روایت کې داسې راځي امام بخاري راوړی دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ابوبکر ته وی ما ته داسې محسوسیږي چې الله به ماله اجازت راکوي د هجرت نږدې وخت کې نو ابوبکر صدیق ورته ویل الصحبة یا رسول الله موږ ځان سره ملګری ځکه زه تا ته پاتې شوی او رسول صلی الله علیه وسلم هم هغه پاتې کړی نو ما به ملګری کړې هغه ورته صحیح نو بیا ورته یا رسول الله ان عندي ناقتین اعددتهما للخروج ما ګوره دوه اوښې تیارې ودرولې دي یو ستاسو یو زما سورلۍ دپاره سفر دپاره فخذ احداهما یو ستاسو ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته قد اخذتها بالثمن زه به علم خو په پیسو به علم دلته یو سوال ذهن ته راځي چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره ډېر ښه کړي دې نه علاوه په ډېرو ځایونو کې او خرچې ټول هغه کړي دي دې ځکه ولې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه له پیسې ورکولې نو جواب د هغې دا دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا غوښته چې د هغه د هجرت په مال او په نفس سره وشي خپل ځان خو هغه هجرت کوي لګیا د خپل نفس سره خو چې مال به کې ولګي چې دا قرباني پوره ورکړي چې د هجرت ته فضیلت
دا ورته پوره ملاو شي، د دې یو جواب دی. والله اعلم. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو طریقه دا موخه به په دې سره هم کړې ده، په مزایدې سره. المزایده، مزایده څه ته وایي؟ چې ته یو شی کېدي چې دا شی دی، څوک کېلي؟ یو وایي زما په 80 ریاله شو، څوک زیاتوي، او بل وایي زما په 100 شو، بل وایي زما په 200 شو. دا طریقه هم هغه استعمال کړې ده. او جابر رضی الله عنه روایت دی چې یو کس سره یو مری و، نو اعتق غلاما له عن دبر. دا غلام دا مری خپل داسې آزاد کو. آزادولو یو طریقه دا ده چې مالک ورته دا ووایي چې کله زه مړ شوم نو ته آزاد یې. نو دی داسې آزاد کو چې زه مړ شوم ته به آزاد یې. خو هغه پیسو ته ضرورت و. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغه دا مال او د هغه د آزادول د دې مري ده دی راواپس کړو. نه، راوله دغه کس دا خپل مری چې راوستو، من یشتریه مني، دا څوک کلي؟ ټولو مخکې ووایي. نو یو کس پاسې و، د هغه نوم نعیم ابن عبدالله. یا رسول الله وایي زه به یې والم په 800 درهمه باندې. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم له پیسې راوړي او هغه مری یې واغېستو. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه کس له ورکړي، وایي دا واله اول یې په خپل ځان ولګوه. هسې دا هم زموږ دپاره فایده ده. ابدأ بنفسك، اول والا صندوق ته واچو، په ځان یې ولګوه. نو بیا د هغې نه بعد په خپل اهل یې ولګوه. نو د اهل نه بعد بیا په خپلوانو ولګوه. نو که د هغې نه بیا څه پاتې شو نو اشاره داسې ښی لاس ته او ګس ته اشاره وکړه، معنی چې مسلمانانو ته به کوم څه ورکړه. الغرض دلته د حدیث مې دې دپاره بیان کو، دا صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې طریقې سره هم بیان کړی دی. دې ته مزایده وایي. او امام بخاري په دې حدیث باندې باب راوړی دی، باب بیع المزایده، باب په بیان د هغه بیع کې چې هغه په مزایدې سره وشي. خو دا ګورې جایز دی دا کار، خو دې کې یو شرط پیغمبر صلی الله علیه وسلم لګولی دی. او دا حدیث په صحیح بخاری صحیح مسلم کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم باره کې راځي چې نهى النبي صلی الله علیه وسلم عن النجش. نجش نه منع کړی. نجش څه ته وایي؟ لکه اوس زه مثال کې تاسو ته چې زه دا موبایل خرڅوم، په څو یلی؟ یو وي په 200، بل وي په 300. دی علي نه، خو چې را خلک دا ریټ زیات کړي، دا دوکه ده. کله پکې د خپل کسان ودرولي او هغوی دا ریټ زیاتوي، د دې نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم منع کړی دی. دروغ به پکې نه وي، دوکې به پکې نه وي. نو بیا دا قسمه بیه چې دا څه ده؟ دا جایز ده. دغه شان پیغمبر صلی الله علیه وسلم په بیه کې به خیرخواهي وه. او یو قصه په صحیح بخاري کې شتي، معلقا یې راوړې ده، امام ترمذي، امام ابن ماجه هم راوړې. عبدالمجید ابن وهب رحمه الله وی ما ته یو کس وی چې د هغه نوم العدا ابن خالد رضی الله عنه. وی ما ته وی د عدا عبدالمجید ته وی چې تا ته زه هغه لیکل ونه ښیم چې کوم پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړي. دې دا مطلب نه چې په خپل لاس یې کړي وي، یعنې په چا باندې کړي وو، د هغه لیکل شو که. وی ما ورته ویل چې راته وښیه. یو پاڼه یې راوویسته، هغې کې لیکلي وو چې هذا ما اشترى العداء بن خالد من محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. دا هغه دې کې خبره د هغه څه ده چې اغستې دي عدا د محمد صلی الله علیه وسلم. بیو کې لیکل چې دا دې مسله مخکې بیان شوې ده. اشترى منه عبدا، څه یې اغستی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه؟ مری ته اغستی دی، غلام. او دی ورسره لیکلي وو پکې ښه چې لا داء ولا غائل ولا خبث، نه په دې مری کې بیماري شتي ولا غائله، او نه پکې څه خیانت شتي ولا خبث، او نه د اخلاق خراب دي. بیع المسلم للمسلم داسې بیع شوې ده لکه یو مسلمان چې د مسلمان سره کوي. دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم لیکلي وو. د هغه بیه به داسې وه
دا شی د زمان اغسته دی یا ما پې خرڅ کړی دی چې نه په دې مري کې بیماري شتي نه پکې څه خیانت شتي نه د اخلاق خراب دي داسې بیه ده لکه مسلمان چې د مسلمان سره کوي او دا جمله ډېره ناشنا ده بیع المسلم للمسلم لنډې خبره په دې ختمه کړه داسې بیه ده لکه مسلمان چې د مسلمان سره کوي که چېرته زموږ دپاره د یو جمله کافي شوې وی زموږ به څومره ښایسته ژوند ای مړه داسې بیه کوو راځي لکه مسلمان چې د مسلمان سره کوي مسلمان خو چېرته مسلمان له دوکه نه ورکوي مسلمان چېرته هم د مسلمان سره زیاتې نه کوي که موږ په دې طریقې سره بیې کولی نو زموږ دا ژوند به ښایسته شي ته اوس یو سړي ته ووایه راځه بیه کوو داسې لکه مسلمان چې د مسلمان سره کوي کوم مسلمان ته یې دی کوم یو که دغه مسلمانان یادې ده کوم چې دي که دوی بیې دي ولې توبې به وباسي الا من رحمه ربي دغه شان د پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو بله طریقه مو چې بیې کې څه شی به اخیستو که نه نو باس به یې کوو سړي سره یعنې باس څه ته وایي مساومه لکه یو معنی دا دی چې په څو دی موږ له به په څو راکړي په دومره به یې رانه کړي دا دغه طریقه وه خو دا طریقې داسې نه و چې د خلکو حق والی دی لکه یو نیم سړی بس دومره وکړي چې د سړي حق پکې ختم کړي لکه یو شی تا راوړی به 15 دی خرڅوي ته به 13 باندې او دې تا سره لګیا دی لسو ته دې راکوځي او که دې ولا هسې ورکړو نو خو ډېر به ښه وکړي هسې ولا ورکړه او بیا چې دله هغه 10 روپۍ درکوي نو هغه هم د ډېرې جاخې نه بعد او د غټې مسلې نه بعد او هغه به راته هم درګزار کړي زه مړه تاسو چې څومره راټولې کړې تاسو چې څومره ای کې دا غریب 15 روپۍ تاوان مو شو خو یار ګوره بیا هم خفه دی خوشحاله نه دی دا د بد اخلاقه سړي کار دی خوش اخلاقه او د دروند سړي کار دا نه دی نو دې کې یو قصه سوید ابن قیس وایي رضی الله عنه وی زه او زما سره یو بل ملګری و مخرفه منګه دواړو جلبت انا و مخرفه بزا من حجر منګ بز راوړو بز او دا بز چې دی دا د کپړو یو قسم دی د حجر نه م راوړو حجر دا یو علاقه ده په یمن کې یمن ګوره د پخوانه ډېر مشهور علاقه ده په تجارت کې اوس هم د یمن خلک اکثر تاجران دي نو موږ د یمن نه دا کپړه راوړې او ما او دې ملګري مې یعنې پارټنرانو فاتینا به مکه موږ مکې ته راوړه خرڅولم فجاءنا رسول الله صلی الله علیه وسلم یمشي پیغمبر صلی الله علیه وسلم را روانو پیاده په څه شي سور نه دا جزیره ده یو خو په خپله څه شي اخیستوله تله او بل پیاده او د الله چې ورله دومره اوچت مقام ورکړی و د هغې کې یو وجه دا عاجزي وه چې څومره د پکې عاجزي دومره به در الله اوچت مقام درکړي اوچت مقام ګورې په دې نه میلاویږي چې ته ځان اوچت کړې نه ته چې ځان د دې خلکو نه کمزوره حساب کې الله دې اوچتوي نو په خپله بازار کې ګرځېدو او پیاده فساومنا بسراویل نو موږ سره پرتوګونه خرڅېدو نو د هغې موږ سره بحث وکړو مساومه یې وکړه څنګه په څو په دې به یې راکړه په دې فبعنا موږ په هغه خرڅ کړو وثم رجل یزن بالاجر او یو سړی زموږ سره خوا کې ناست و هغه به طول کوو د دې پیسو طول په هغه وخت کې پیسې دوه قسمه به ورکړی کېدي چې حساب به یې کوو یو په طول سره بل په شمار سره یعنې په څو راکې په 40 درهم نو 40 داسې شمارلی کېدي به 1 2 3 داسې او کله به یې په طول باندې ورکول لکه په دومره طول باندې هغې ته به بیا سپین زر او سره زر ور واچول د هغې به یو طول ښوولی او یو ناپ به یې ښوولی چې په دومره باندې د خرڅ کړی نو یو کس سره تله وه هغه به دا پیسې یا دغه کم ریټ چې و دا به یې تلو بالاجر خو هغه به هم پیسې اخیستې دې نه دا مسله هم راووته که څوک دا کار کوي او په دې خپله ځان له مزدوري اخلي نو دا کار څه دی جایز دی وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي زین ته ویې تله دا ریټ چې ده کوم ویلی دی دا وتله خو دې ته پکې غوږ کېدوي بیا ورته وایي چې وارجح او لږ زیاتې کپې چې دله دا پیسې ډېرې ورکړو نو خپل ریټ یې څه دی هغه دا دی دومره طول کې دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته زیاتې کوي هېڅ خبره نه داسې بیې خلک کوي چې څومره دی خیر دی زیاتې کوي
او دا حدیث چې د امام ابو داود امام ترمذي راوړی. نو د هغه دا طریقه مو چې بحث به هم کوو سړي سره دا په څو دی په څو نه دی. نو د حدیث نه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اخلاق چې دی هغه ښکاره شو چې د هغه څنګه اوچت اخلاق. دغه شان د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په معاملاتو کې دا هم راځي چې نسیه به هم څه شی اخیستو داسې به هم کول. او دا دلیل دی په دې باندې چې د هغه ژوند داسې نه و چې مالي پراختیا په هغه باندې وه او داسې حالات هم په هغه راغلي دي چې کور کې د هغه په میاشتو میاشتو باندې څه اور بل شوی نه دي. نو کله به هغه سامان په نسیه اخیستو. خو دا دی چې څوک به په دې مجبوره کوو نه چې ماله به یې داسې راکوو که هغه داسې کړی وی نو خلکو کوله که چې څوک دی. سبحان الله یعنی دا خبره به تاسو محسوسه کړي انشاءالله. کم سړي چې اخلاق اوچتي د هغه خلکو خبره ده. دی کله نه کله په هغه چا پسې ضمن معاملاتو له چې دی دا محسوسوي چې دی مانه مجبوره کېږي په یو خبره کې. لکه ما ته پته ده چې که زه دې دوکان ته ورشم او زه په نسیه څه شی رالم او دی په نسیه نه ورکوي د هغه خپل ضرورت دی. خو که زه ورته ویم چې په نسیه راکړه نو مال یې راکوي. والله مال هم عقل لا کړی. دا نه چې زه د خلکو نه سرمن واړم ځکه چې خلک زما قدر کوي. بعض داسي او په دې مولیانو کې هم شتي نه دی خفه کېږي مانه که څوک زما خبره اوري او په هغه خلکو کې چې الله ولې څه عزت ورکړی نو دې د عزت نه دا فایده ولې چې د خلکو نه دا سرمن وباسي. ته به د خلکو ته ګوري حالاتو ته به ګوري. خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به څوک داسې مجبوره کوو نه چې رسول الله لازم په نسیه دا شی راکړه. وبه وي دا په نسیه پکار دی کرای کړه صحیح ده کرای نه کړه هېڅ خبره نه. او په کې یو قصه ده امام ترمذي رحمه الله راوړې ده خو صحیح سند والا ده. عایشه رضی الله عنها وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره دوه کپړې وي دوه جوړې وي قطریان غلیظان. دا داسې کپړې وي چې په یمن کې به جوړېدي سپین رنګ به او سرې کرښې به پکې وي. خو مشکل پای کې دا و چې غلیظان ډېرې پیړې کپړې وي درنې او پیړې. نو چې کله به هغه سجدې کې کېناستو فعرقه خوله به پرې راله نو هغه کپړه به ښه درنه شوه نو تنګ کړی و. لکه چې یو خو کپړه درنه ده او خوله راشي نو کپړه څه شي ښه درنه شي. نو فقدم بز من الشام لفلان اليهودي. د شام نه یو قافله راله د تاجرانو د یهودي هغه یهودي نوم یې وی نه وي خو د یهودي قافله راله یهودی و د هغه مال لاغې مدینې ته. په دې قافله کې هغه بز راوړو. دا بز څه ته وایي دا داسې کپړه ده چې دا به د کاټن نه جوړېده. لکه نن سبا چې نرۍ کاټني کپړې مزېداره کپړه به خصوصا د ګرمۍ دپاره ډېره مناسب او سپکه هم وه نرمه هم وه. وایي ما ورته چې یا رسول الله که تاسو په ده پسې پیغام ولېږئ په دې یهودي پسې فاشتریت منه ثوبین الی المیسره او یو دوه کپړې ته ځان له نسیه والی پیسې د هغه سره نه وي نو هغه پې هم پوه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره پیسې نشته او د کپړو تنګ کړی دی. نو یا رسول الله که تاسو ته دوه کپړې نسیه ځان له راوالي نو ډېره به ښایي. داسې ژوند د دې امت سردار تېر کړی دی او موږ په دې دومره نعمتونو کې چې کمې ګیلې شکوې کوو تپوس یې مه کوه. ته به وایي چې که د ځمکې په دې مخ باندې فقیر او ملنګ دی دقه دی د تا سره چې لګیا دی نو به صحیح ده داسې به وکړو. یو کس یې ولېږو پسې نو هغه یهودي دا خبره وکړه چې ښه انما یرید ان یذهب بمالي دی اوس دا غواړي چې زما دا مال هسې اخلي او خوري په ناحقه. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم کذبا دروغ یې وویل. دته هم دا پته د دوی په تورات کې هم دا شتي چې انی من اتقاهم لله چې په دې ټولو کې زه د الله نه زیات یېرېږم. دا دته هم پته ده او دا دته هم پته ده زما په تورات کې دا شان بیان شوی دی چې امانت زه بلکل پوره ځي ته رسوم. نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا طریقه و چې هغه به په نسیه باندې هم کله نه کله څه شی اخیستو. موږ احکام نه بیانوو دلته ګورئ احکامو بیانولو ځان له زیرې د هغې ځان له درسونه دلته موږ صرف دا بیان کړي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا معامله هم کړې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم تجارت کې شراکت هم کړی دی یا پارټنرشپ چې ورته وایي
پیغمبر صلی الله علیه وسلم بارک رضی السائب ابن ابي السائب وی زه یو پیر د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله رالمه نو یې دې خلکو زما صفت کو وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چې انا اعلمکم به زه تاسو ټولو نه ښه پېژنم دا صاحب زه ستاسو نه ښه پېژنم وی ما ورته ویل چې یا رسول الله صدقته تاسو رښتیا وایي زما مور پلار دې تاسو باندې قرباني تاسو چې ما څنګه پېژنئ داسې ما بل څوک نه پېژني ولې وی كنت شریکي تاسو خو تجارت کې ما سره شریکان پاتې شوي دا د اسلام نه مخکې قصه ده اسلام نه مخکې نبوت ملاوېدو نه مخکې پیغمبر صلی الله علیه وسلم او د صاحب شراکت و نو تاسو خو زما شریکان پاتې شوي فنعم الشریک خو یا رسول الله ستاسو په شان شریک لا ما نه دی لیدلی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سره شراکت وکړي خو د هغه به هم څه شراکت وي که نه د هغه به هم څه سړیتوب وي د هغه به هم څه اخلاق نو د دې نه دا ثابته شو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به څه چل کو شراکت به هم کو دغه شان پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خلکو نه قرض هم اخیستی دي ما تاسو ته وایي چې هغه بشر و انسان خو د هغه قرض داسې نه و قرض چې به یې واخیستو نو د هغه په شان واپس چا بیا نه دی ورکړی څنګه چې هغه واپس ورکړی دی او په خپل وخت یې ورکړی دی بلکې هغه له به زیات څه ورکړو څه چې هغه ورکړو هغې نه به له زیات ورکړو دعا به یې د هغه دپاره وغوښته او د هغه معاملات داسې نه وو لکه څنګه چې نن سبا د دې ډېرو دا دي چې د خلکو نه قرض لي او په دې نیت یې لي چې بیا وله واپس نه ورکوم بس پکې ده وایي ما ته به څه ووایي دا ډېره ناشنا خبره ما ته به څه ووایي ته د الله نه نه هېرېږي زه دې خو راته څه نه شي ویلی کېدای شي کمزوری په تا باندې ته د الله نه نه هېرېږي الله له مخې له نه ورځي قرض ولا معامله ګوره ډېره سخته ده او ما په دې باندې په درس کې ځان له مستقل بحث کړه قرض و احکام ما بیان کړه نو د قرضو مسله دا ډېره سخته مسله ده معمولي مه ګڼئ ګورئ هغه حدیث خو تاسو ته یاد دی که نه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه یو کس تپوس وکړي یا رسول الله چې یو سړی د الله په لار کې شهید شي الله د ټول ګناهونه بخي وی او بیا یې ورته لږ څه بعد اواز وکړي راشي جبریل راغی او ما ته دا ووایي چې ورته ووایي چې ټول ګناهونه بخي سوای د قرض نه قرض نه بخي دا پاتې دي نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه ده او بلکې څه شی به پکې ګاڼه کو چې د ده دا قرض ګډوډ نه شي او ځکه حدیث کې دا راځي امام بخاري امام مسلم راوړی دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د یو یهودي نه خوراک اخیستی و الى اجل معلوم خوراک یې ترې نسیه اخیستی و د یهودي نه او دې حدیث نه تېر شوي حدیث نه دا خبره ثابته شوه چې د کافرانو سره هم معاملات د تجارت څه دي جایز دي چې کله حربي نه وي چې جنگ د سره نه کوي دا د جذباتو خبرې نه دي لکه دا خبره ته اوس ته داسې د جذباتیانو ته وکړه یا د کورني مجاهدین چې دوی ته یې وکړه اوه د یهودو سره د یهودو ایجنټه ته به اوس د یهودو سره معاملات کې او ته به د نصاراو سره او ته به د هندوانو سره کې چې کله حربي کافر نه وي نو د هغه سره معاملات او تجارتونه جایز دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړي نو د هغه نه خوراک واخیستو نسیه په قرضو دا هم قرض دی که قرض دوه قسمه کله ته د یو سړي نه پیسې والې دا هم قرض دی کله ته ترې څه شی والې څه شی والې او څه پیسې و بیا تاسو ته نه یې کړي دي شي نو جواب خو راکوئ که نه کله ته څه شی والې پیسې و بیا ورکوو دې ته څه وایي دې ته هم قرض وایي نو خوراک یې واخیستو پیسې و بیا درکو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم باره کې هغه وایي چې ورتهن منه درعا من حدید او د یهودي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه یوه زغره د وسپنې هغې ته ګاڼه کړه چې دا به پرته او سبحان الله د دنیا نه بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم لاړ او هغه د هغه یهودي سره هغه پیسې نه یې ورکړې نو داسې معاملات د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې ځینې دا مسله ثابته شوه چې قرضو کې څه شی ته ګاڼه کولی شي او دا مسله ته ثابته شوه چې د یهودو سره معاملات او د کافرانو سره کولی شي خو دلته یو ذهن ته یو سوال لازم کېدی چې ستاسو ذهن ته راغلی الله اعلم هغه دا چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خوراک د صحابي نه ولې راغستو یعنی مدینه کې به داسې څوک نه و چې د هغه سره خوراک وی
غنم وسره یو جواب دی بارک الله فیک یو جواب دی چې لبیان الجواز دا کار پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دیو کو چې خلکو ته پته ولګي چې او د یهودو سره دا قسمه معامله د کافر سره کولی شي. دویمه چا دا جواب کړی دی چې په هغه ټیم کې صحابه کرامو باندې سخت حالات راغلي او د هغوی سره دومره خوراک نه و چې د هغوی د حاجتونو نه زیات نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغوی ته غږ ونه کړو. دریم جواب دا دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم قصدن عمدن صحابه کرامو ته نه دي ویلي ځکه چې هغه ته پته و چې دوی زمانه بیا پیسې راړي دوی زمانه پیسې نه اړي او دا د هغه نه وه خوښه نو ځکه یې د یهودي سره معامله کړې ده. دا یو خبره به ذکر کو بیا دې نه بعد به یا په دې باندې به اکتفا وکړو ځکه چې دا روانه مسله لږ اوږده ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې یو کس راغلی و اوښې ورکړی و پیغمبر صلی الله علیه وسلم له قرض هغه یې بیا غوښتو او دغه شان یو بل کس راغلی و هغه پیسې ورکړې و هغه یې غوښتې پای کې بیا ډېر مسایل دي یو څو فقهي مسایل پکې هم دي هغه به پرېږدو را روان بیان ته. الله سبحانه وتعالی دې موږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نقش قدم روان کي. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.